لله ما فی السماوات وما فی الارض. دې ځنه آخر د صورت پورې اوس مقاصد اربعه د هغې اعاده کوي لګی دی. په دې سورې بقره کې مقاصد اربعه بیانېدل چې هغه توحید و رسالت و جهاد و انفاق، هغه خبرې بیرته را معاد کوي. اوس لله ما فی السماوات دا هغه توحید دی. لله خاص د الله اختیار کې هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. وان تبدو او که ښکاره کوئ تاسو ما هغه څه فی انفسکم چې ستاسو په نفسونو کې دي او تخفوه یا ځان سره پټ ساتئ په زړه کې، یحاسبکم به الله، نو حساب به کوي تاسو سره په هغې باندې الله تعالی. ما فی انفسکم کې عقیدې مراد دي، ارادې مراد دي، نیتونه مراد دي. زړه کې چې کومې خبرې دي الله پې خبر دی، الله پې حساب کوي تاسو سره. فیغفرون الله ببخنه کوي لمن یشاء چاته چې وغواړي، ویعذب من یشاء او عذاب ورکوي الله چاته چې وغواړي. والله الله چې دی علی کل شیء قدیر، په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی. کله کله په دې زړه کې خو دغه هم راځي که نه، ما فی انفسکم، کله کله ګناه داسې وسوسه هم راځي که نه، په وسوسه خو نیول نشته. بعضې صحابو له ډېر زور ورکوي چې ښه په زړه کې چې خو ډېرې خبرې راځي، تا به څنګه الله موږ سره حساب په دې کوي. الله رب العالمین بیا ورپسې وروستو آیت راولېږو لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو بیا صحابه بېرته خوشحاله شو چې نه بس کوم څه چې ستا په وس کې دی په هغې باندې به دې الله رانیسي. د وس مطابق ته مکلف یو څه ستا وس کې نه دی نو په هغې باندې تا الله رب العالمین نه رانیسي. او بیا ورپسې وروستو دعا یې راولېږله چې لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، په هیر رانه یو کار وشي، په خطا یې وشي، الله موږ معاف کړه. دعاګانې الله رب العالمین را نازلې کړې د مؤمنانو دپاره. آمن الرسول دې آیت کې صدق دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او تصدیق دی د ټول صورت او دغه رنګه د قرآن کریم په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو د ټولو مؤمنانو طرف نه. آمن الرسول ایمان راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم بما پاغه کتاب باندې انزل الیه چې نازل کړی شوی دی دته من ربه د رب د طرف نه، والمؤمنون او مؤمنانو. قرآن چې نازل د مؤمنان څوک؟ صحابه کرام رضی الله عنهم. الله ورله الله رب العالمین ورله سند ورکړو، سرټیفیکیټ یې ورکړو د والمؤمنون. او کافران ناست دي په امریکا کې او هغوی څه وایي؟ وایي یاره موږ ته دې څوک د ابوبکر ایمان ثابت کړي، نعوذ بالله، موږ ته دې څوک د عمر ایمان ثابت کړي، نعوذ بالله. ثابت نه، هغه قرآن کریم ورله سرټیفیکیټ یې ورکړي، تا ته اړو ثابتولو ضرورت نشته، ته په خپله کافر یې. نو یو سړی چې د ابوبکر صدیق ایمان نه مني هغه ته کافر وایي، دا هغه کافر دی چې په ټوله دنیا کې دنه غټ کافر شته دی نه. والله چې یو مسلمان دته کافر وایي چې غیرت پکې او ایمان پکې، چې چا که مسلمان به دته وایي چې چا دته کافر ونه ویلو دام کافر دی. یو سړی چې ابوبکر صدیق ته کافر وایي، عمر فاروق رضی الله عنه ته کافر وایي، عثمان رضی الله عنه ته کافر وایي، د نبي علیه السلام بیبیانو ته، عایشه رضی الله عنها ته، حفصه رضی الله عنها ته، او د نبي علیه السلام بیبیانو ته امهات المؤمنین ته، دا هغه کافر دی چې د یهودي نه بدتر دی او د نصراني نه بدتر کافر دی. او چې څوک پکې شک کوي دا شک والا هم کافر دی. یاد ساته الله رب العالمین صحابو ته مؤمنان والمؤمنون. زما رسولم په دې قرآن ایمان راوړی دی، ځکه رسولم چې کومه خبره بیانوي نو څه په شک خو یې نه بیانوي، هغه په خپل هم پې یقیني که نه. او ټول مؤمنان صحابه او بیر صحابو تابعدار تر قیامته پورې. کلون دا ټول چې دی آمن بالله ایمان یې راوړی په الله تعالی باندې، و ملائکته او د هغه په ملایکو، و کتبه او د هغه په کتابونو، و رسوله او د هغه په رسولانو. لا نفرقو دی که رد دی په یهودو نصواراو، هغې پکې فرق کوي که نه، یو رسول مني بل نه مني. یهود او نصوارا موږ مؤمنان داسې نه کوو. لا نفرقو موږ جداوالی نه کوو بین احد من رسوله، په مابین د یو تن کې د رسولانو د الله تعالی نه. موږ پکې تفریق نه کوو په ایمان کې، په ټولو باندې یو شان ایمان راوړو. وقالو او دا ټول مؤمنان وایي سمعنا موږ خبر اورېدلې ده، واطعنا او موږ اطاعت کوو، خبره منو. دا د مؤمنانو طریقه ده، سمعنا او اطعنا وایي چې الله موږ خبر اورېدلې هم ده اوري، او دغه رنګه موږ اطاعت هم کوو.
غفرانک یا الله موږ ستا بخنه طلب کوو، تا نه بخنه غواړو یا الله. غفرانک بخنه غواړو تا نه ربنا ای زموږ ربا. و الیک المصیر او خاص تا طرف ته درګرځېدلي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دې کې جهاد او انفاق مخکې توحید او رسالت را معاد کړ دوه ایتونو کې. دې آیت کې جهاد او انفاق دا موضوع پکې را معاد کړي. لا یکلف الله کړهو نک دی الله تعالی نفسا په یو نفس باندې الا وسعها مگر د هغې د وس مطابق. الله رب العالمین په هر چا باندې د هغه د وس مطابق کړهو ایښی دی چې ځان به کړی په عمل د الله د رضا دپاره. چې وس دی نو الله رب العالمین دې نه رانیسي. او دغه رنګه په شریعت کې رخصتونه راغلي دي. د کابل ورځ مونږ ویلې اول تا ته حکم دی په ولاړه مونځو که وس دې نشته په ناستې وکړه، وس دې نشته په هملاستې وکړه. روژه در باندې فرض ده چې وس دې نشته بس مې نیسه، بیا به وروستو قضا راوګرځي. هر انسان مکلف دی په خپل وسع باندې. لها د دې نفس دپاره ما کسبت بدله د عمل د چې کوم دې نفس کړی وي. دی نفس له الله د خپل عمل بدله ورکوي، اجر به له ورکوي چې کوم نیک عمل یې کړی. وعلیها او په دې نفس باندې وبال دی ګناه ده مکتسبت د هغه عمل چې کوم دې نفس کړی دی. چې کومه ګناه وکړه ګناه هم په خپل ځان ده، او که نیکۍ دې وکړه بس اجر هم تعالی خپله دی. ربنا سره دعاګانې د مؤمنانو. ربنا ای زمونږ رب لا تؤاخذنا مونږ منیسه ان نسینا که مونږ نه په یره باندې کومه ګناه شوي او اخطأنا یا مونږ نه کومه خطایي شوي. کله کله انسان نه چې کوم دی په هیره باندې یو ګناه وشي یا ته خطا وشي. ان نسینا کې بعضې معنا کوي یا الله که مونږ نه څه مونږ څه پرېښودی یو عمل مونږ له کول پکار و رانه پاتې شو، او اخطأنا یا یو عمل رانه وشو په خطایۍ باندې، یا الله په هغې مونږ مه رانیسه. ربنا ای زمونږ ربه ولا تحمل علینا او مه رابار کوه په مونږ باندې اسرا بوجونه. یا الله مونږ باندې بوجونه مه راچوه. اسر څه ته وایي بوج؟ مراد دی هغه سخت سخت احکام دي چې کوم بني اسرائیلو باندې هغه مشکل اعمال فرض شوي او مشکل سزاګانې ته مراد دی. الله داسې احکام را باندې مه راچوه بوجونه چې موږ باندې بوج شي او بیا یې نشو کولی. مثال په طور دا منځونه ولکه 50 نبی علیه السلام ته ورکړی شو کنه څو معراج چې 50 یې موږ کولی شو. 15 خلک نه کوي ځانونه یې کافر کړه. تارک الصلاه نکاح ماتېږي چې چرګه غوا یې حلال کو نه به یې خورئ چې څوک مونځ کې بې لمازه سړی. د مسلمان په هدیره کې به یې نه ښخی، جنازه به یې نه کوي. دا صحیح فتوا ده د صحابو. یو خو مولیان دي شپ شپ کوي، شپ شپ خو جدا خبره ده. صحیح قرآن او حدیث ته ور مخامخ شه دا سړی د اسلام نه بار دی. څومره سخته خبره. نو چې 50 به به د چا پلار کړی. یا الله داسې اعمال را باندې مه دغه کوه چې موږ باندې بوج لکه بني اسرائیلو باندې چې سخت احکامو مه رابار کوه په موږ باندې بوجونه لکه څنګه چې تا بار کړي کما حملته علی الذین من قبلنا لکه څنګه چې تا بار کړي په هغه کسانو باندې چې زموږ نه مخکې وو. مخکنو امتونو ته سخت احکام وکړه. دغه رنګه د جمعې خطبه کې چې مونږ ویلې چې په ابتدا کې دا حکم و چې ماښام نور ډوب شي او سترګې به دې پټې شي بله روژه به سټارټ شوه. ګرانه وه که اسانه وه؟ سخت بوج. دا بوجونه الله مونږ نه لرې کړي. دا دعاګانې صحابه وکړلې په هغه وخت کې. د الله رب العالمین یې دعاګانې غوښتلې. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اوس بله دعا کوي یا الله مونږه هغه مصیبتونو باندې ما اخته کوه چې طاقت یې مونږ نشو لرلی. داسې تکلیف را باندې راولی، داسې امتحان، داسې بیماري، داسې یوه لانجه، داسې یو مصیبت چې مونږ یې بیا نشو طاقت یې نشو لرلی. یا الله د داسې امتحانونو ازمایښتونو نه مو ساته. دې وجه نه د الله نبي فرمایي د امتحان سوال به نه کوې او دا به هم نه وایي چې یا الله دشمن راوله کافر چې جنګ وکړو. نه، دا دعا به هم نه کوې د جنګ چې دشمن دې را باندې الله راولي. بیا به راغلی او ته به تختی منافق شوی به یې نعوذ بالله ځان به دې په جهنم ته رسولی. یا به راغلی او ډالرو ته به ټینګ نه شي ایسته به یې په پیسو اخیستی بیا به څه کوې؟ مه کوه سوالونه د جنګ د دشمن. د الله نبي فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو. د دشمن د مخامخ کېدو دعاګانې مه غواړئ، دا تمناګانې مه کوئ. چې کله راغو بیا وایه الله صبر راکړي، بیا به صبر غواړئ.
ربنا ای زمونږ ربه ولا تحملنا ومرا بارکو په مونږ باندې ما هغه تکلیفونه او ازمایښونه لا طاقت لنا به چې نشته دی زمونږ سره طاقت د هغې د برداشت بیا نه یو او را باندې راشي. بعضې وخت کې داسې که انسان امتحان راشي بیا برداشت نشي کولی. واعف عنا یا الله مونږ ته معافي وکړه واغفر لنا او بخښنه راته وکړه یا الله. عفو دې ته وایي چې عقوبت دنه ساقط شي، تا باندې یو سزا مقرره وي د الله طرف نه، الله یې دنه لرې کړي. یا الله معافي راته وکړه واعف عنا واغفر لنا او یا الله بخښنه راته وکړه. بخښنه دې ته ویلی کېږي چې الله رب العالمین تا ګناه کړي او پرده در باندې راواچوي، بس الله باندې پرده راواچوي چې زه معاف مې کړی نو. ورحمنا او یا الله مونږ باندې رحم وکړه. رحم دې ته ویلی کېږي چې یا الله نور مزید د نیکو توفیق را لراکه، دا رحم دی، او د نقصاناتو نه بچ کا او احسانات را سره وکړه یا الله. انت مولانا یا الله ته زموږ مددګار یې، یا الله ته زموږ مددګار یې، موږ تا نه مدد غواړو. زموږ مولا الله دی، زموږ مددګار. مولا چې په معنا د مددګار شي دا صرف الله دی. ګوره د الله نه غیر به بل چاته مولا نه وي. ګوره که څوک د علي رضی الله عنه ته مولا په دې معنا وي چې مولا علي مددګار، دا مشرک دی. هلته مولا په معنا د دوست دی. علي رضی الله عنه زموږ دوست دی او زموږ دوست دی. ټول مؤمنان د یو بل دوستان دي. او الله رب العالمین قرآن کریم کې مؤمنانو ته دا لفظ استعمال کړی دی. ولې ټول مؤمنان به مددګاران دي؟ نه، مولا په معنا د دوست چې د یو انسان باره کې استعمالیږي، او د الله په باره کې مولا مددګار. که دا د مددګار ټکی دی د الله نه غیر د بل چا باره کې استعمال که کافر کېږي پې. انت مولانا یا الله ته زموږ مددګار یې، فانصرنا نو موږ له غلبه راکړه علی القوم الکافرین، په قوم کافرانو باندې. دې فانصرنا علی القوم الکافرین کې اشاره د جهاد چې الله موږ جهاد کوو تر غلبه راکړه.